بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی اختر پر رسیدو سره د کورنۍ چارو وزارت ویلي په ټول هیواد کې بشپړ امنیتي تدابیر نیولي. دوی وایي د هیواد په لویو ښارونو کې ګڼ شمېر امنیتي ځواکونه او ملي پولیس د امنیت د ټینګښت لپاره په ښارونو او نورو سیمو کې ځای پر ځای کړي دي. د کورنۍ چارو وزارت همداراز ویلي چې امنیتي ځواکونه د جوماتونو، عیدګاهو او ټولو ځایونو د ساتنې لپاره د امنیت بشپړ چمتووال نیولی چې د خلکو ګڼه ګوڼه زیاتوي. سلام، وخت مو په خیر. دا د نن خبره کې سیاسي شنونکی ښاغلی مهراب خان صافی میلمه دی. صافی صاحب په خیر راسئ. نن خبرې ته که په پیل کې تاسو دا راته ووایاست چې د افغانستان امنیتي وضعیت په اوس وخت کې څنګه ارزوئ؟ امنیتي سلامونه درناوی افغانستان ټولو خلکو ساتون د افغانستان خلکو مبارکي وایم. خبره ده چې هغه کوم وضعیت کې د جمهوریت او د طالبانو ترمنځ دغه جنګ او لانجې او مشکلاتونه وو، لکه انتحار او انفجار او جنګونه وو، درسته د هغه د منځه تللی دی. څه ناڅه وضعیت به په بعضو سیمو د افغانستان کې ناامنه وي د جنګي لحاظه، اما په ټوله کې افغانستان په صحیح وضعیت کې نه دی. بله، مثلا څه ډول په صحیح وضعیت کې نه دی ښاغلی صافی صاحب؟ په صحیح وضعیت کې ځکه نه دی چې طالبان یوازې د خپلو خبرو ته غوږ باسي، نه د هیوادوالو سره تعامل لري، نه د نړیوالو سره. تاسې اوس وګورئ، ملا صاحب یعقوب مجاهد خپله وایي چې نړیوال هغه دغه هوایي حریم د موږ د بل چا په لاس کې دی. همداسې د نړۍ په سطحه باندې 32 کم زیات سفارتونه لرو، قونسلیانې لرو، هغه د افغانستان په لاس کې نه دي. دا ضرر چاته دی، دغه ضرر چاته رسیږي، دا ټول غیر فعال دي. همداسې نور سیاسي روابط دي نړیوالو سره، د سیمې هیوادو سره، دوی په رسمیت څوک نه پیژني. د دې تاوان، د دې ضرر چاته دی؟ دا خو د افغانستان د خلکو تاوان دی، افغانستان خلکو ته تاوان دی. طالبان یوازې د خپله مني او د خپله اوري، نه د هیوادوالو اوري، نه د خپله، نه د نړیوالو اوري. نه پوهېږم، دا وضعیت به د افغانستان د خلکو لپاره، د افغانستان د آیندې لپاره ډېر اندېښمني او دا به صحیح نه وي. بله ښاغلی صافی، د دې سیاسي انزوا څخه د وتلو لپاره څه ته اړتیا وینئ؟ اوس ولس وایي چې موږ ته باید زموږ حق راکول سي. دا د ولس حق هم دی او دا حق الله پاک هم ورکړی. د نجونو د مکاتبو مسله ده، د دوی د حقوقو مسله ده. ټولګډونو حکومت چې نړیوالې هم غواړي په کور دننه ځینې پخواني نظامي یا چارواکي هم د دې غوښتنه کوي. ولې اسلامي امارت دې برخو ته جدي پاملرنه نه کوي؟ خبره ده، زه ګورئ، یو اسلام ته ځان برابرول دي، یو اسلام ځان ته را برابرول دي. نه پوهېږم طالبانو اسلام ځان ته برابر کړی دی، د ما په اند په خاطر د دې که چېرې د اسلام خبره وي نو موږ ټول د دنیا ټول مسلمانان اسلام ته باید ځان برابر کړو، لکه څنګه چې برابر دي سعودی وګورئ، قطر وګورئ، نور عربي هیوادونه، غیر عربي هیوادونه. دا وګورئ، دا مسلمانان چې کوم دي په دنیا کې، دا خو ټول هم جنې مکتب ته ځي، هم هلکان مکتب ته ځي، هم د جنو د مکتب بندیز نشته، نه د هلکانو د مکتب بندیز. دا طالبان چې دا کوم کارونه یې وشروع کړي، پوهنتون بند کا، مکتب بند کا، د جنو په مخ، دا زه فکر کوم یو بل رقم د پردې تر شا به بل کوم څه شي دي ته به کوم ځای نه داسې یو نامشروع فرمان ورکول کېږي چې دا کار وکړي. که نه د اسلام کې خو دا نشته، که د کوم بل ځای نه، کوم بل بادار نه، کوم ځای نه دغه فرمان راوړی نو هغه نشم ویلی، که نه دا خو نه په اسلام کې شته، تا یهودان هم دا کار نه کوي، مسلمان خو پرېږده. نو نه پوهېږم دی دا فرمان د کوم ځای نه راوړی چې دی بند. دا خو یو مسله ده. بله دا ده چې ګورې اوس که په ټوله کې راشو، د یو وزارت دپاره باید څوک وزیر واوسېږي؟ یو وزیر باید څوک واوسېږي؟ حد اقل باید اقتصاد پوهنځی ویلی، حقوق پوهنځی ویلی، علوم سیاسي نه فارغ واوسېږي چې هغه سیاسي تخصص ولري. وخت چې سیاسي تخصص یو څوک ونه لري، هغه څنګه کېدلی شي وزیر شي؟ صحیح ده. ملا صاحب په دیني اوامرو، په دیني هغه باندې ښه پوهېږي، په دیني احکامو باندې، اما د وزارت په چارو خو نه پوهېږي. موږ ملایانو ته، علماو ته درناوی لرو، مسلمانان یو، مګم ملا صاحب دپاره، مولوي صاحب دپاره وزارت
وړ نه دی. وزارت متخصص کس غواړي چې هغه په هغې اړه او په هغه باندې تخصص کړی دی چې هغه وزیر شي، هغه وشي کولی د افغانستان روابط د نړۍ سره په صحیح توګه په تخصصي توګه څنګه چې ضرورت دي، څنګه چې د دنیا د روابطو سره سم هغه اړیکو ته ضرورت دي، په هغه شکل یې په مخ بوځي، نه دا د یو ملایي په شکل یا د څه رقم وایم تاسو ته په دغه شکل. بلې ښاغلي صافی صاحب، تاسو ډېر ښه مثالونه ورکړل. قطر هیواد، سعودي عربستان چې دغه هیواد نجونې په ښه فضا کې زده کړې کوي یا زده کړو ته ځي، هغه هم اسلامي هیوادونه دي. تاسو ډېر ښه ټکي ته اشاره وکړه. ما دلته مو بیا وویل چې د پردې شاته بل څه روان دي. څه روان دي د پردې شاته د نجونو د مکاتبو په مسله کې؟ آیا دې ته هم سیاسي اړخ ستاسو په نظر لري د زده کړو برخه؟ بالکل دا یو لکه یو استخباراتي یا سیاسي اړخ ورته ویلی شو چې دا د کوم ځای نه یا په دې باندې کوم ښه غټ تجارت دی په نظر کې نیولی دی دنیاوال، نو په دې باندې کوم څه ترلاسه کړي، خو د افغانستان د خلکو په سر، د افغانستان د بچیانو په سر معامله ښه نه ده، هېڅ چا ته ښه نه ده. هر چا چې په دا تېرو 50 کلونو کې د افغانستان د خلکو په سر معامله کړې ده، عقوبت یې صحیح نه و. عقوبت یې صحیح نه و. زما دغه هغه ده چې د عقوبت به د دې خبرو دغه کمې خبرې د کوم وضعیت چې اوس په افغانستان کې روان دی، عقوبت به یې ښه نه وي او دا به بیا ټول د دوی په غاړه. بلې صافی صاحب، تاسو مخکې هم خپل په خبرو کې د وزیر صاحب دفاع خبرو ته اشاره وکړه چې هوایي حریم اشغال دی، د ګیلې په شکل وایي. د چا د خوا اشغال دی یوه خبره، او بله خبره دا چې د اسلامي امارت په اډانه کې لوړپوړي چارواکي دغه د نجونو د مکاتبو د خوشي کېدو خبره کوي. دلته څوک د دې مکاتبو د بندېدو ممانعت کوي ستاسو په خبره؟ ګورئ، هوایي حریم خو هغوی خپله اقرار وکړ او دا ټوله دنیا یې ویني، موږ یې وینو، افغانان یې ویني چې دا اشغال دی. یوه خبره. بله دا ده چې د وخت د امارت لوړپوړي چارواکي وایي دا مکتبونه دې خوشي شي، مکاتب دې ځوانو ته د اجازه د درس ورکړل شي، نو دا نه پوهېږم د دې په سر بل هم څوک شته، د دې په سر کوم بل دریم کس شته دی چې هغه البته دا مکاتب نه پرېږدي، چې هغه دریم کس څوک دی، دې د مهرباني وکړي هېوادوالو ته په ژړ سره په زغر د ووایي نور د خلکو حوصله پای ته رسېدلې. ما درته وویل د افغانستان خلک نور په تفنګ شوي دي. دې نه د موږ غوښتنه، د افغانستان د خلکو غوښتنه ده همدغه ده چې دوی د په ژړ سره په زغر د دې ووایي چې دغه دریم ستون پنجم چې به یې ورته جمهوریت وخت کې ویل، زه اوس دریم ستون ورته وایم. دریم ستون څوک د هغه د دوی مهرباني وکړي خلکو ته دې وښيي. بلې ښاغلي صافی صاحب، که دا هم راته ووایاست تمه لرئ چې د اسلامي امارت حکومت، اوسنی سرپرست حکومت د نجونو مکاتب شروع کړي؟ لکه څنګه چې دوی روان دي او څنګه چې دوی کوم شکل باندې چې دوی یوازې د خپله مني او نه د هېوادوالو خبرو ته غوږ باسي، نه د نړیوالو خبرو ته غوږ باسي، زه فکر نه کوم دغه شړۍ وړی شي. بله، د اسلامي امارت مشر وایي چې زموږ په چارو کې د څوک لاسوهنه نه کوي، موږ هم د چا په چارو کې لاسوهنه نه کوو. اوس نړیوال که د نجونو د زده کړو مسله یادوي، دا ستاسو په خبره یو ډول لاسوهنه ده که نه؟ نه، دا لاسوهنه نه ده. لاسوهنه نور حسابونه لري. لاسوهنه هغه چې د تا په استخباراتي هغه کې سیستم کې لاس وهي، یا د تا نه کوم نور هغه د هېواد کوم نور کوردینات لکه نظامي، سیاسي، نور د روابطو د دنیا سره یا د هېوادونو سره یا یو چا سره دې وجنګوي، په دغه شیانو کې دغې ته موږ لاسوهنه وایي. دا نه ده لاسوهنه چې تا ته وایي مکتب خوشې که، دنیا سره د روابط ښه که، اما شمول حکومت راوړه. اما شمول داسې نه دی، موږ د اما شمول نه غواړو چې مثال پخوا چې کوم وزیر و ته هغه وزیر بیرته راوله، ته دوستم راوله، ته تانور راوله، او ته په طور د مثال همدغسې محقق راوله او قانوني راوله، ډاکټر صاحب اشرف غني یا ډاکټر عبدالله یا ډاکټر یا حامد کرزی بیرته راوله، په هغې په څوکۍ کېنوه. موږ دا درنه غواړو چې د طالبانو حکومت دغه د افغانستان 40 میلیونه نفوس کې داسې قشرونه دي چې په هغه جمهوریت، تیر حکومت، بل حکومت کې دوی ټول پاتې و شاته.
چا ورته زورواکو د لاسه چا ورته وخت نه ورکړی د څوکیو ګروګانګیرو د لاسه ورته وخت نه ورکړل شوی. دغلته اقتصاددان هم شته، حقوقدان هم شته، ساینسدان هم شته. دغه ټول راوله دا وړ څوکیو ته وړ وزارتونو ته ور معرفي کړه چې د افغانستان د خلکو هغه غوښتنې ترلاسه شي. نړیوال هم لا په ځای ده چې همدغه درنه دا ملت غواړي چې وړ ادارو ته وړ کسان کار اهلي کار ته وسپاره. دغه درنه دا خلک غواړي. نو که چېرته دغه طالبان وکړي د افغانستان د خلکو غوښتنې به هم هغه شي او مشمول به هم شي، د هېوادوالو غوښتنې به هم څه پر ځای شي او د نړیوالو، او بیا به کولی شو د یو مشمول حکومت. بله صفای صاحب، اسلامي امارت وایي چې زموږ حکومت همشموله دی. ولې دوی مسلکي کدرونو ته په خپلو وزارتونو او خپلو اداراتو کې ونډه نه ورکوي تر څو چارې ښې مخې ته ولاړې شي؟ ستونزه چیرته ده؟ همدا خبره ده. بله بله ښاغلی صفای صاحب، یو بلې موضوع تاسو مخکې مې اشاره وکړله چې د تیر جمهوري نظام کسانو باید په حکومت کې شامل نه سي. که چیرې اسلامي امارت د تیر جمهوري نظام ځینې کسانو ته چې په فساد ککړه وه باور پرې وکړي، څومره غټه جفا به وي د ولس سره؟ بله خبره ده چې په افغانستان کې چې دغه کومې ستونزې دا مشکلات یا دغه 40 کاله زیاتو کم 50 کاله دا جنګونه دي، دغه کې ټول موږ ګرام یو، ټول هغه یو په دغه کې. داسې نه دی چې یو فساد کړی دی بل فساد نه دی کړی. اما هغه کسان چې مشخص رښتیا هم فساد یې کړی، د افغانستان د خلکو حق یې خوړلی، د افغانستان د خلکو حق یې تر پښو لاندې کړی دی، د خلکو په شخصي جایدادونو باندې یا د غلا په تور تورن دي یا همداسې نور موارد، نو هغه هیڅوک نه غواړي، د افغانستان خلک هم نه غواړي، موږ هم نه غواړو چې هغه بیرته راشي هلته په ځای شو، بیا وزیر شو، بیا رئیس شو، بیا معین شي که نه، او نور داسې دا بلکل یو جفا ده، دا دې ونه شي. او نور هغه کسان چې د افغانستان لوستلی قشر دی، هغه درسونه ویلي دي، هغه زحمت کلی دی، هغه په هېواد کې دي، دننه وزګار پاتې دي یا د هېواد نه بهر دي، نو دوی وزګار پاتې دي په هېواد کې او په خپل کور ناست دي. دا د افغانستان د خلکو سره جفا ده. دا د افغانستان د زیاتو کم 40 میلیون نفوس حق خوړل دي او حق تلفېدل دي، چې هلته هغه په کور کې حقوقدان، ساینسدان، اقتصادپوه په کور کې وزګار دی او تا مولوي صاحب مقرر کړی دی، ملا صاحب دې مقرر کړی دی، وزیر دې کړی، رئیس دې کړی، معین دې کړی. دا د افغانستان د خلکو سره جفا ده. زه د یو افغان په حیث دا خبره کوم، زه افغان یم، حق لرم ووایم. دا هغه مې خاوره د افغانستان. اوس که په هر ځای کې یم خو افغانستان زما وطن دی، زه هلته زېږېدلی یم. زه یو افغان په حیث ځان ته حق ورکوم چې دا خبره وکړم. بله صافی صاحب، مشوره مو څه د اسلامي امارت ته چې د دې حکومت په رسمیت سره وپېژندل سي؟ کومې ستونزې چې اوس افغانستان کې شته د دې ټولو ستونزو څخه افغانان خلاص سي؟ اسلامي امارت ته موږ کله مشوره ورکولی شو او هغه د افغانستان د خلکو د افغانستان د 40 میلیونه نفوس مشوره کله مني؟ که منلی دا به حال نه و. که خبرې اسلامي امارت اورېدلی د هېوادوالو خبرو ته غوږ نیولی، دا به حالت نه و. افغانستان به په دغسې بحران کې راګیر نه و. سیمه ییز بحران، اقتصادي بحران. ګورئ د نړیوالو سره اړیکې پرېکړه دا د افغانستان دپاره غټ ضرر دی په اقتصادي لحاظه، په د بین المللي روابطو لکه مخکې چې ما وویلې چې 42 سفارتونه د افغانستان، قونسلیانې ټولې بندې دي او پاسپورت نه توضیح کېږي، ورقه نه توضیح کېږي. یعنې هغه کوم کوربه هېوادونو کې چې سفارتونه لرو، قونسلیانې لرو، دغه یو هم قابل د اعتبار نه دي. دغه دې سفارتو هر یو په اروپا کې یا په امریکا کې څومره ډالر د میاشتې د افغانستان بودیجې ته، د افغانستان سرمایې ته دی کومک کوو، د افغانستان اقتصاد ته کومک کوو. نو دغه شیان ټول د افغانستان په ضرر دي. طالبان د هیڅ خبره نه مني، نه د هېوادوالو خبره مني او نه د دنیاوالو خبره مني. نو دغلته چې ما مخکې اشاره وکړه چې دغه دریم ستن یا ستون سیوم چې به ورته ویل یا ستون پنجم د هغه دا ستون سیوم دی، نو هغه هم نامعلومه دی. داسې دی چې
د افغانستان خلکو د اوس لا بلې صافی صاحب نو اخر به څه کېږي چې دوی د کوم نامعلومه ځای نه فرمان اخلي هغه نامعلومه ځای که چېرې موږ ته هیوادوالو ته او دنیاوالو ته وښیي چې موږ هم پوه شو چې یاره دا فرمانونه خو ټول دغه ځای نه راتلل دوی بېچارهګانو څخه خو هېڅ کوم صلاحیت نه و او دوی ګرم هم نه و لکه اوس چې دوی ځان ګرم بلې ښاغلي صافی صاحب ولې د ولس خبره نه منل کېږي ولې ولس دغسې بې سرنوشته پاته دی نوی نسل بې سرنوشته پاته دی ستونزه چیرته ده اخر به د دې ولس برخلیک څه ډول وي د ولس خبره بې دغې نه منل کېږي دی به حکومت خپل په ګراو کې نیولی دی هر څه چې زړه وغواړي مغه کوي هېڅوک طالب نشي کولی چې محکمې ته کش کړي هېڅوک نشي کولی طالب سره حساب وکړي هېڅوک نشي کولی چې طالب باندې عریضه وکړي دا ګراو نه دی څه شی دی دا ګراو دی باید دلته څنګه اسلامي امارات اسلام کې همدغسې ویل شوي دي هغه که طالب وي که غیر طالب وي که ټوپک په لاس وي که قمندان وي که وزیر باید راشي عدالت محکمې ته باید راکش کاږل شي نو خود ولس په ګراو کې دی ټول شی د دوی دي هر څه چې خوښه غواړي همغه کوي نور نه د تا مني نه د ما چې خبر وکړي ټاپه در باندې وهي یا کافر چې خبر دې ونه منله یا ملحد یا دا چې د نظام نه سرغړونکی نو دې ته د دې زور څوک لري تاسو ووایئ زه بلې ښاغلی صافی بلې ښاغلی صافی مخکې مو یو بل څه ته اشاره وکړله د نړیوالو سره اړیکې مطلق قطع دي کنسلګریان نشته سفارتونه نشته څه کول پکار دي چې بیرته د نړیوالو سره د سیمې د هیوادونو سره اړیکې جوړې سي او کومې ستونزې چې افغانستان کې دي د دې مخنیوی وسي کول دغه پکار دي چې دوی غاړه کېږدي د افغانستان د خلکو غوښتنو ته بله د افغانستان د خلکو غوښتنو ته د غاړه کېږدي چې افغانستان خلک څه رقم حکومت غواړي بله انتخابي حکومت غواړي جمهوري حکومت غواړي څه رقم حکومت جمهوریت غواړي ازادي غواړي خپل ژوند د خپل په هیواد کې په ازادۍ سره غواړي نو دغه دپاره څه شی پکار دی حکومت پکار دی حکومت پکار دی چې د ټولو خلکو شتون پکې د ټولو خلکو شتون پکې هغه کې د پخوا تیر نظام مې د هغه بل دغه تیر نه تیر ورتیر نظام هغه هم باید اوسیږي څوک چې په هیواد کې وزګار قشر هغه هم اوسیږي سیاسون هم اوسیږي ټول خلک د دې هیواد اوسیږي هغه څنګه راتلی شي هغه د یو انتخاباتو د لارې راتلی شي چې خلک افغانستان خلک باید خپل زعیم په خپل لاس باندې وټاکي او بیا دغه حکومت خاوندان شو چې ټول هیوادوال ملایي که مولوي که سیاسوني که معلمي که وزیري که رئیسي که قمنداني ټول پکې خپل ځان ویني بیا هغه وخت من کولی شو یو ښه هیواد ولرو یو ښه نظام ولرو او یو ښه حکومت بلې ښاغلی صافی بلې صافی صاحب اسلامي امارت هم دا مني یو اوسنی سرپرست حکومت چې موږ د خلکو غوښتنې عملي کړي دي یو څه چې پاته دي هغه د نجونو مکاتب دي امنیت مو راوستی دی هیواد مو مستقله دی زورواکي ختمه سوې ده امنیتي برخه تر ډیره پورې امنیت تامین سوی دی آیا کفایت کوي همدغه څو څیزونه نه بیا کفایت نه کوي ګورې مکاتب خو ما درته ویلې چې دا مکاتب که چېرې دوی په واک کې وایي نو دوی خو خپله هم وایي چې ما مخکې ویلې دوی خپله هم وایي تاسو هم مهرباني وکړه موږ هم ګورو په میډیا باندې لږ وضاحت که دغه برخې ته ورکړو نو مکاتب خلاصول د چا په لاس کې دي اوس د بهرنۍ چارو سیاسي مرستیال وایي ښاغلی عباس ستانکزی دا یو اړتیا ده علم پر هر ښځینه او نارینه فرض دی د بهرنۍ چارو وزیر سیاسي مرستیال دی د دولت لوړپوړی چارواکی دی دا صلاحیت چا سره دی یوازې عباس ستانکزی په دې خبره باندې نه ټول افغانان پوهېږي ټول افغانان د افغانستان فرد هر سړی د دې په دې خبره باندې پوهېږي چې دا علم په نر او ښځه باندې فرض دی اما دې نه مني ما درته مخکې ویلې دې نه مني که نه دوی د دغه شي سره په ټکر کې دي بله دی چې وایي امنیت هم راوړی امنیت صحیح دی چې راوړی خو دا جنګ هم تاسو جوړ کړی و دا جنګ هم تاسې جوړ کړی و انتحار تاسې کوو انفجار تاسې کوو جنګونه تاسې جمهوریت سره یو بل جمهوریت تاسو غوښتلی تاسو جمهوریت غوښتلی دا جنګ د تاسو تر منځ و وخت چې هغه لاړه د منځ او تاسې راغلی نو جنګ خامخا ختم شو انتحار ختم شو انفجار ختم شو ټول شی ختم شو صحیح ده د امنیتي لحاظه به صحیح ارامي اوسېږي اما د روحي لحاظه د اقتصادي لحاظه د تعلیمي لحاظه او نور د بین المللي روابطو لحاظه د هوایي حریم ګوري تاسو مخکې ورته اشاره وکړه چې دا ډېر یو هېواد دپاره ډېر اهمیت لري ګوري ډېر زیات اهمیت لري همداسې دا سفارتونه چې ما اشاره وکړه دنیا سره روابط په رسمیت پیژندل
څومره ضرر رسوي په هغه کې په بین الملل کې یعنې هغه کې د منګه څوکۍ نشته د دنیا په سطحه باندې د منګه یو نماینده رسما معرفي نه ده دنیاوال ته چې دغه د افغانستان نماینده دی او څوک هم پېژني نه بین المللي هغه کې موږ هېڅ کوم رسمیت نه لرو په بین المللي ټولنه کې په دنیا کې اروپا کې امریکا کې افریقا کې آسیا کې موږ هېڅ کوم رسمیت نه لرو موږ هېڅ څوک نه یو هېڅ څوک نه یو رئیس جمهور نه لرو حکومت نه لرو بیرغ نه لرو قانون نه لرو نو چې بلې ښاغلی صافی صاحب اوسنی حکومت تاسو د حکومت په سترګه نه ګورئ اوس خو اسلامي امارت وایي چې موږ بشپړ جغرافیه د افغانستان په لاس کې ده ګورې جغرافیه د افغانستان خو په لاس کې ده جغرافیه د افغانستان خو بېشکه چې په لاس کې ده اما دنیا د روابطو باندې موتا بحث و دلته تمشي وپې ګورې دنیایي اړیکې خرابې دي ټوله دنیا دې په لاس کې ته داسې قوي نه یې لکه د کوریا شمالي غوندې ته یو قوي حکومت اوسېږي قوي اقتصاد ولري چې ټولې دنیا ته جواب ورکړي ته یې څوک وروره تا باندې چې نړیوالې اړیکې بندې شي تا چې دنیا په رسمیت ونه پېژنې ته کوم پله وځې دغه ځای نه ته څه شی کولی شې ته د اقتصاد په اړه په برخه کې او نور د تجارت په برخه کې همداسې د نورو روابطو په برخه کې ته چې دنیا سره روابط ونه لرې رفت آمد ونه لرې راکړه ورکړه ونه لرې ته دلته څه کوې دا نفوس دا ملت دلته قلپوې قیدوې دلته ذبح کوې څه شی کوې ته باید ټول دنیا سره موږ روسیه سره باید اړیکې ولرو امریکا سره یې ولرو پاکستان سره یې ولرو ایران سره یې ولرو عربي ممالکو سره یې ولرو چې راکړه ورکړه ولرو اخیستلو ورکولو ولرو هغوی ته تجارت ولرو اقتصاد ولرو دنیا سره باید روابط ولرو محصلین هم باید لاړ شي زده کړې وکړي د هغوی راشي زموږ د هېواد نه لیدنه وکړي موږ هلته ورشو یو څه شی پرې خټ کړو یو څه شی ترېنه واخلو دلته خو کومه فابریکه لرې په خپل هېواد کې یو د ځان د لباس چې په ځان د دې دا تیکه چېرته جوړېږي کوم ځای نه جاپان نه راځي که چین نه راځي ته خو دغه دا موټر چې ته پکې نن سبا ناست د دې پرزه د کوم ځای نه راځي دا موبلایل تیر هغه دغه د پرزې د موټرو دغه دا د کوم هېواد نه راځي همدغسې ټول شیان د غوړي د کوم ځای نه راځي ته لرې په خپل هېواد کې یې څه شی نه لري وروره نو بهتره دا ده چې دنیا سره روابط ښه کړو دا د افغانستان دپاره یوه اړینه موضوع ده چې ټولې نړۍ سره باید اړیکې ولرو داسې یو څه ونه کړو چې هېواد ځان خوښ شي او د ځان په هغه کې نه نړۍ سره باید د هېواد لپاره داسې نه د شخصي منافعو دپاره زه د په څوکۍ ناست یم خوښه مې څوک مې مني که نه ته باید موږ باید داسې حکومت اوسېږي چې ټولې دنیا ته او هېوادوالو ته په تېره هېوادوالو ته په اول قدم کې بیا نړیوالو ته د منلو وشو کولی د ټول دنیا سره ټول روابط په هر اړخ کې په هر اړخیزه هغه باندې باید ولرو او چې د موږ هېواد مشکلاتو ستونزې په 100 کاله راتلونکي کې ووځي داسې نه چې موږ 100 کاله شاته وتمبو دی ډېره مننه ښاغلی مهراب خان صافی سیاسي شنونکی چې تر دا وخته مو زموږ ملتیا کوله ډېره مننه درنو لیدونکو خپرونه کې راسره مهراب خان صافی میلمه و چې په خپرونه کې ډېرې ښه مواردو ته اشاره وکړه ټولګډون حکومت هغه ډول ټولګډون حکومت باید رامنځته سي چې د افغانستان ټول قومونه خپل ځان پکښې وویني او د نجونو زده کړې یوه اړتیا وبلله افغانستان کې دا وه د نننۍ خبره تر بیا ښه وخته له پامان